د سوات یخي هواګانې، شینکي غرونه او د قسمه قسم مرغو ښایسته اوازونه د ژوند یو نوی سحر. په محبت باندې راوغږیږه، د نفرتونو خو دنیا ډکه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، ستاسو اکرم علي ما او په دغه هیله چې ښه به یئ، د ژوند نه به خوشحاله یئ. ټولې امتي مسلمه ته زما د اړخه د لوی اختر خوشحالیانې قبولې کړئ. ورځ د اختر ده، هر څه به تر تاسو سره شریکومه. زمونږ سره اوسئ، کلیوال ماحول دی، یاران دوستان دي، هر څه به ستاسو سره شریکومه. نو راځئ چې ځو د اختر د ورځ آغاز وکړو. ورځ د اختر ده، مونځ به کوو او بیا به ملاقات کوو. یقینا چې ډیر مسافر به د دې ورځې ارمان کوي او الله دې وکړي چې هغوی هم دغه مجبوریانې ترسره شي، ختمې شي او د ژوند نورې خوږې لحظې خپل په کلي کې د خپلو مشرانو، یارانو، دوستانو سره تېرې کړي. د سپین روبوی مشرانو، کشرانو، یارانو، دوستانو مینه بې انتهایي سیوا وه. نو دغه څو لمحې مو تېرې کړې او بیا مو د بلنو پروګرام ته هم ورغلو، خو د هغې نه مخکې یو څو یادګار تصویران. او دا مهال ملګرو کلیوال رنګونو کې زمونږ مشران اول وي او ورپسې مونږ کشران وي. هغه بلند ته ځان رسو او بیا چاول وغیره څه چې هم د موقع محل مطابق تیار وي هغه خورو. نو یقینا چې مینه محبت ورسره یو په سل شي. ټولو مسلمانانو ته کوم مسافر دي او په پاکستان کې دي سپیشل غټ اختر ډېر ډېر مبارک. طرف دي بس زیارت په څومره مسافر دي ټول ته زموږ طرف د دې اختر ډېر ډېر مبارک. کچری مونږ تاسو ګورو، دا یو ماشوم دی، هم خدمت کوي، خو په کار ده چې دا خدمت مشران وکړي. که تاسو سوچ وکئ کم مشران چې د خلکو خدمت کوي، نو یقینا چې ماشومان هم دغه تربیت ترلاسه کوي. د دې اصل وجه هم دا ده. تصویر وباسه بیا به صدقه. زمانه طرفه ټولو ته اختر ډېر ډېر مبارک شه.
ورې چابي وزیر راوړي. ښه ملګرو د اختر مونځ شو، د اختر ورځ روانه ده او اوس به کپړې چینج کوو او خپله قرباني به کوو، بیا به د هغې نه پس چې وزګار شو ستاسو سره به میلاویږو. د هغه چا خبره چې په شمار سړي په کار دی، خو د کار سړي په کار دی. یقینا چې موږ سره ډېر ښایسته مشران او تجربه کار کسان شته، نو په هغه وجه به زمونږ هر څه په خیر خیریت سره وشي. او اخر کار دا چې مونږه قرباني کار روان دی او د کمو کسانو چې روژه وه او یا په خدمت کې وو، نو هغوی دپاره څه ناڅه د خوراک څه تیار شو او بیا مو خپل د کار آغاز وکړو. او دې ټایم کې عبدالحمید صاحب چې دی هغه خپله ډیوټي لګیا ده، خپله ډیوټي کوي. مسافرو ته څه پیغام ورکې؟ مسافر وروڼو ته ټولو ته زما سلام او اختر مبارک وي. اختر ورځ څنګه راغلی ده عبدالحمید صاحب؟ یاره بس ښکلې روانه ده، شکر دی. صحیح روانه ده. ښه صحیح. ښه ملګرو غرمه هم راوخوتو او تاسو ته دې پته وي چې د اختر لمونځ تقریبا په 2:30 بجې شوی او د هغې نه پس بیا یارانو دوستانو سره څه نه څه ملاقاتونه هغه وشو او بیا مو قرباني وکړه او کپړې مو چینج کړي دي. څه لږ ډېر پاتې دی او وخت تقریبا 11 بجې کېدو واله دي، 10:30 کراس شوي دي. نو نور به هم د اختر ورځ لا پاتې ده، کوشش به کوو چې در سره ښه څه شریک کوو. زمونږ د طرفه اختر ډېر ډېر بیا مبارک ووایه. شه. ټولو ته زمونږ د طرفه اختر ډېر ډېر مبارک شه. بیا ووایه. ټولو ته اختر ډېر مبارک شه. ووایه. ټولو ته ډېر ډېر اختر مبارک شه. اختر ډېر ډېر مبارک شه. بیا ټولو ته اختر ډېر ډېر مبارک شه.